لومړی خطرناکه ګناه چې الله د ټولو زیات په ناراضه کېږي او د خدای و قهر ته دعوت ورکول د حدیث هم دغه دی زنا دا په ټولو عام سطح شروع ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما پر امت باندې زمانه را روانه ده، زما پر امت باندې زمانه را روانه ده، داسې زمانه را روانه ده چې هغوی یتصافدو الناس فی الطرق کما یتصافد الدواب. دا خلق به د فحاشي او عریاني څخه په عامه لاره کې داسې زنا کوي لکه حیوانات. ادر ټولو غیرتمند بهادره کس به هغې چې خالد دوی ته وایي چې ځي مړې لارې لکه اخوته ولاړ شي، دا بهادره کس. بل روایت کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم راځي نبي علیه السلام اخذ رجل بید امرأه، یو سړی به په عام محضر کې یو ښځه د لاس ونیسي. دا د الله رسول روایت دی، زما د خوله ماته شي. د خدای رسول 1400 کال دمخه او دا اوس ټول پېښ شوي. په یو مجلس کې به یو کس د یو ښځې لاس ونیسي فخلا بها، روانه به کې یو خالي ځای ته به بوځي، فقضا حاجته، هلته به خپله زنا ورسره وکړي. بیا به پښیمانه وي نه، وایي کله چې حاجت برد ثم رجع الیهم یضحکون الیه ویضحک الیهم، بیا به دې راشي خلک به پر دې خاندي، دی به پر هغو باندې خاندي، د فخر به سره کوي. نن زموږ معاشره کې غربي معاشره خو پرېږده چې هلته زنا عام ده، هلته به قاعده د دې دپاره خپل احکامات جاري شوي دي چې هېڅوک یې څه باندې کار نه، قوانین جاري شوي دي چې هر چا په خپله خوښه زنا وکړه هغه پاک معاف هېڅوک لیکن زموږ مسلمانه معاشره کې زه خبره کوم، زموږ په دغه مسلمانه معاشره کې خبره خو دلته خرابه شوه چې زموږ د زنا چې مخکې ګناه کبیره وه هغه نوم یې وربدله کړي، په مینه نوم ورکړي، د پیار نوم یې ورکړي، وایي زه د فلانکي نجلۍ سره مینه لرم. دا مینه دا جواز پیدا کړي چې د دې سره به وینې هم، د دې سره به کاته هم کوې، د دې سره به ټلیفوني اړیکه هم نیسې، او د دې سره که چېرې په خلوت کې یوازې شپې پروا نه لري تا ته دا تا ته نوم درکړي. دا زموږ په مسلمان ممالکو کې تاسو وګورئ، یو دا ملک مه یادوه، څومره ډیسکو کلبونه جوړ شوي، څومره نایټ کلبونه شته. دا د زنا د دعوت یو عظیمه ذریعه ده که هغه خو پرېږده، هغه پرېږده. زموږ مسلمانه باعفته خور په خپل کور کې دننه د دغه پروګرامونو ښکار وګرځي، د ټي وي ورته راوړي، هلته دا کلبونه ټول ښکاره کوي، هغه ورته ګوري. سبا هغه مجبوره ده چې د ځان لپاره به یو ملګری پیدا کړي، هغه د ټلیفون د لارې که د غلا د لارې که د ال لارې که د ماما زوی که د خاله زوی، هغه به یې مجبوري کړي. تاسو وګورئ دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم روایت چې زما د امت په آخره زمانه کې یو فاحشه عامه شي. تاسو وګورئ نن که د موبایل د لارې که د فیسبوک د لارې که د ټلویزیون د لارې که د اخباراتو د لارې وي که د هرې لارې وي د ښځې عریاني عکس تا ته اول سره دی ستا سترګې او د هغه سره معاشره کې زموږ معاشره هم د دې بحران او دغه باد وځپل ویښورول سره دغه باد د موږ پورې هم راورسېدي چې نن زموږ عام ځوان یا زموږ هغه باعفته باحیا خورکي هم